بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين. عزتمندو ټول مسلمان باید عقیده وساتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په آخره زمانه کې زما امتیان دی دوی به انشاءالله یهودو ته شکست ورکوي او یهودان به قتل کوي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په حدیث کې راځي زما نوبت او د امام مهدي د لښکر کسان چې په هغه پوره ایمان او دوی به ځي او دوی به مسجد اقصی فتح کوي او که چېرته تیږه یو که بوټی که د هغه شاته یهودي پټي هر یهودي پټي نو دا ونه او یا دا تیږه به ورته وایي چې یا عبدالله هذا یهودي فقتلو ای عبدالله ای د الله بنده دا یهودو ده راسه او قتل یې کړه نو انشاءالله دا مسجد اقصی به الله د مجاهدینو د فدایانو د القاعدو د امارت مجاهدین هغه مجاهدین چې په تاریخ کې چېرته چې مجاهد ده د الله دین سره محبت ده او یهودو نصارو سره بغض ده هغوی سره جنګ ده او داسې به الله کفار سره لګوي لکه دغه اسباب چې ورنه پاتې دي ټول او نورو کفارو انشاءالله